یخیسی رادیو تلویزیون قدرمن لیدونکو میخ که خیر بینن ولمار وقتای دا خی پیسې الاری خو کله چې ندرمی بیا به دا چای ما پریا کو زکه خی پرمونه غټلی دي ی دغه نوم دای که خیر وی ی کاچاک ګل اول خو تو ته خره غلاست یم چې میګ بلنه د ومنله ځکه چې ته ډېر مصروف وې اول خو څلرویشت ساعته تو خپل سترګې پټې وي بیا د میګ غاښ چپ کوره د ډېره مننه کوم چې زیر شوې والله تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته هم دا قیمتي وخت ضایع کړلو دلته هم راوغوښتلم او له خیر سره دا د زړه خواله در سره کوم او دوستانو نه ډېره مننه چې ته دې دمه زموږ سره په خپرونه کې ناست یې او زما خبرې اورې له خیر سره مننه کومه قاچاق ګله یو پوښتنه ته به روشم ته خو دغه نشایی مواد یا د مخدره مواد ځنه خلکو ته وایي دا سره خرڅوي دا د څرګه احساس وکړو یا مجبور شوې چا د ته ووې په خپل زړه کې دا کیسه روغله چې زه دغه کور وکم که څه مجبوري وه څه کیمه بله کیسه وه څرګه دی د کوربار ته مخه کړه والله سپینه خبره دې وکړه او ښه سوال دې وکړو زه باید سپینه خبره درته وکړم داسې ده چې ما ډېرو ګاونډیو هېوادونو ته سفرونه کړي که نه وایم هر څه سودا مې ډېرې کړي دوایي مې خرڅې کړي او سبزیجات مې راوړي دي تیل مې راوړي خو په دغه کې مې چې کومه پیدا ولیدله او د یو کال پیدا په یوه ورځ کې اخیستی شم له خیر سره بس وتوانېدم چې دغه کاروبار وکړم او له خیر سره ځان ته یو مصروفیت پیدا کړم او بل جیبونه ډک کړم له خیر سره بس خو خدای دې ښه کړه یه قاچاق ګله ډېره مننه کومه دغه تو څه چې کوم مواد خرڅوئ دغه مخدره مواد په دا کې څه رقمه نشایي مواد دي څه نومینای دي والله چې سپینه خبره راباندې کوي که سپینه خبره درته وکړم نو ما ته هم تاوان دی او که ونه کړم خو بیا هم نه کېږي که نه دا 15 رقمه مواد دي او ځینې دغه له خیر سره څوک ورته وایي برنډي شراب څوک ورته وایي وودکا شراب څوک ورته وایي له خیر سره مالټا شراب او څوک شیشه ورته وایي څوک ځینې چرس دي صاحبانو ځینې پوډر دي له خیر ساسې وغیره وغیره ټول نومونه ډېر نومونه دي دغه مالټه څه بل دا مالټې دي که څه شی دي خلکو ته چې مالټه به والله خو دومره ګولۍ سره ور واچوي که نه او 15 منټه هغه سړی بېهوشه کې پروت وي نو دغه ته مالټه وایي که نه مالټه څومره ښکلی نوم یې دی دا خو مې چې خوړل یې نه ته مو چې خو دا خو مالټه وي مننه کومه قاچاق ګله بله یوې پوښتنې ته به روشم ته چې کله دغه ځوانون کسه چې په دا نشینده وخته وي ځون سره څه فکر کې که چیرې تو الودا یا ورور یا ترزه یا داسې کلیول د په دغه عمل وخته شي نشایي شي ته به په زړه کې څه احساس کوې چې دا سړی څرګه دی دغه خلک چې ته وینې څرګه فکر کوي چې دا ښه کور دی که بېکوره دی والله په ښه کار باد کار خو الله پاک پوهېږي موږ تاسو هم پوهېږو ځکه ښه کار خو نه دی که چېرته زما اولادونه په دې اخته شي نو وایم ځان ته به مرګ غوره کړم خو څه وکړم په دغه کې پیسه زښته زیاته ده وینه مه یې ځورېږم خو څه وکړم دلته چې جوب وګورم که نه چې خالي شي نو بېدرکه بد خفه شم او بیا د خلکو په ژوند دې ما څه زما بچیان دې خدای ترې وساتي او نوره دې خدای یو پاتې نه کړي ځکه چې دی چې رانه اخلي نو زه څه وکړم مننه کومه نه ته ګروم ځکه بېکوره کیسه دې نه وکړی ځکه چې دی چې خپل وخولي تو خو ګاټ کېدو روبشم قاچاق ګله بلې پوښتنې ته یو افر اچھا داسې پوښتنه کړې ده چې ته دغه کور کې دغه په واکار سره خرڅوې چا دا سب څه خوستا یکه باز سړ پرېت یې که څرګې کیسه والله چې سپینه خبره وکړم ډېرې تښتولی یم ډېرې ځغلولی یم ډېر بوټونه مې په تېښته کې زړه شوي دي او کله کله دی راوخاندي او کله کله زه ورته وخاندم بس نو معامله داسې مثبته سره روانه وي نو مننه کوم رښتیا ده چې کله چې ته ور وخوندې بیا دی در وخوندي خو اخر مسله سره حل کېږي روبشمه یوې بلې پوښتنې ته چې خلک یې غوښتنه ډېره کړې ده خلک یې سره دا اندېښنه پیدا شوې ده
کله چې دغه زنه دی تو څه خلته خلک ونڅي دغه دولت بیا ضرر خلاصېږي دغه علت شای دی چې په دانده کالټ کې رونور ته وچاوي چې والا دا خو داسې خبره ده چې بعضې ورونه همدغه خواص لري که نه چې وایي چې ما ځان ګرم کړی وای که نه نو دا مواد چې دی لاس راکمه دی ځینې داسې مواد دي چې مکمل ژوند دی تباه کوي او ځینې بیا داسې مواد دي چې 15 ساعته دي خندوي نو د خندولو مواد ورکمه دی هم خاندي زه هم خاندم لی خیر سره نو بس را خلاص شو مننه کومه ډېره مننه ته خپله په دغه شین د زنه خلق متاد وتا ویاوی زنه وتا ویایی چې نشایی یې کنه یې ته څرګر تبرکه خدا سره پړخي جان ځان چې وانی ما مالټا به وایي کا څرګي والا مالټي خو نه وایم خو کله چې سره کړي چرګي شي او دلته لخر سره چیپس شي دلته بانجانی شي دلته یو نیم ګلاس شي ما دې خدای تر وساتي لخر سره یې نه چې دا ورا وکړه د تای کی بیا ته خدای کوزنه سوتی روبه شمه به بل پښتنه تا تو شخصي ژوند تا چې شای ډیر خوان در کوي چې په زړه کې ډیر خوان در کوي چې یاره نن مخ وړلای و والا چې دلته ګوپې کوي کنه او دلته سره کړي غوخې شي والا کدا ګوپې ته خو سترګې ورواړه او ما دا غوخه باخره بالا خیر سره نو دا خو معلومه کې ساده خو ګوپای نه خوان در کوي سره کړي غوخه خوان در کوي متکسانه خواند رو کوي دا به زرغ نو ما کاته والا ستا په سترګو کې پارک راغلی دی ما هم دغه د چرګې او د غوښې خوښول د ځینې ملکانو نه زده کړي دي که نه هغه ته غوښه ډېر خوند ورکوي مننه کومه قدرمن تو څه کیسې خو د کیسې خو تو څه ورودې ډېرې ژورې وې ډېرې خوندورې وې ډېرې په زړه پیرې وې دته سره کړي غوښه ډېر خوند ورکوي مننه کومه کیمای ودا سپړخي جنا کیسا وتلی وی روب شمه په اخر کې د اخیری پښتنه دوی چې خپانه شي تو واخ ما زیت ونیو په داغه کې کاچاک ولا ډېر رول سیکلاري چې دغه خلق په دغه شیند سره محتاج ول خدای خپل یو څل عمل لري چې ولې محتاج ول په دغه شی والا صاحب دا د ښه پښتنه وکړه خدا بعضی شاعران چې دي کنه یا به شاعرانو ورته لیکلي وي او یا به هنرمندانو په خپل د زړه په ذوق سره ویلي وي ځینې غزل نه دي چې خلک دغه نشو ته آماده کوي یا ورته هڅوي وایي چې چرس می څه کولی شایم از داسې چرسونه مې په خوب نه دي لیدلي نشایم از او دا خپله یو تشویق دی چې یو څوک تشویق کړي چې چرس وڅکوه او نشه وکړې خیر سره هغه کیسه د چاوي چې ادم خانه چارسي کاټ مې وبوسه انګړ ته کیسه وکړه بس خو یې که خیر وي شعرونه سیبونه هنرمندونه سیبونه تو څه نامې ایله دغه تو چې کچر شعر لیکي په دا شینده شاعر اتای مالکا که بیا شاعر لیکلای هنرمند ته د غزل ما که چې دغه خلک ته تشویق نشي قدرمنه په اخر کې کوم پیغام لري که خیر وي ښه تلویزیون راډیو تاسو په خدمت کې دو پیغام مې دغه دی چې قدرمنو دوستانو زما غږ شي څوک اورئ که تاسو غواړئ چې له خیر سره خپل بچیان محتاط نشي او په نشو نشي توکو مخته نشي نو له کوشش وکړي د دې ګاونډي هیوادونو نه خپل بچیان راوګرځوي او په خپل هیواد کې کاروبار ورته پیدا کړي وای هڅوي چې تعلیم وکړي وای هڅوي چې یو کسب زده کړي کاچیر ته تاسو ګاونډي هیوادونو ته هر وخت تخلي نیولې وي او له خیر سره چې ویزا نشته چې پاسپورت نشته چې هلته پیسې نشته نو ټول په آموخته شو نو هیله مې دغه چې دغه نه لږ ځان را ونغاړئ او په خپل هیواد کې کاروبار چالان کړئ مننه کومه قدرمن لیدونکي اورېدونکي میږ مزې د غزي پیرا بیا چې زګل بشر خان سره دی و بل داسه کاچاک تو ست ازریږي یغه پرم پلوی مهربانه خدای سپری